بیا هم سلامونه ملګرو. په دې سلاید کې په ټولیزه بڼه باندې په دې سره خبره کوو چې د پروژې د ساحې مدیریت یا د حدودو مدیریت کوم موارد په بر کې نیسي. د پروژې د حدودو د مدیریت لپاره په اول قدم کې پلان جوړیږي او د دې پلان په واسطه عمومي استراتیژي د ساحې د مدیریت لپاره تعیینیږي ترڅو د پروژې په لړ کې هغه تر تطبیق لاندې ونیول شي. په پام کې ولرئ دوستانو چې د پروژې د مدیریت لپاره په هره مطالعاتي ساحه کې جلا جلا پلانونه جوړیږي ترڅو هغه مربوطه مطالعاتي ساحه بیا د پروژې په لړ کې په سمه توګه د پلان سره سم تطبیق شي. البته دغه جزئي پلانونه چې په هره مطالعاتي ساحه کې رامنځته کېږي د پروژې د عمومي پلان سره توپیر لري. دوهم کار چې د پروژې د حدودو په مدیریت کې ترسره کېږي هغه د پروژې د ضرورتو راغونډول دي. په دې برخه کې د پروژې ضرورتونه راټولیږي، تحلیلیږي او په مشخصو اسنادو کې درج کېږي. او دریمه چاره چې په دې برخه کې ترسره کېږي هغه د ساحې تعریفول دي. د ساحې د تعریفولو په لړ کې دا تعریفېږي چې پروژه به کوم حدود لري. وروسته د دې چې حدود وټاکل شو په څلورم قدم کې Work Breakdown Structure WBC یا د پروژې د جزئي کارونو چوکاټ رامنځته کېږي. او په دې اړه به بیا مفصلا خبرې وکړو چې کومې طریقې شتون لري چې Work Breakdown Structure رامنځته کېږي او څرنګه یو د بل سره تړل کېږي او په متواتره توګه تنظیمیږي. په پنځم قدم کې تاییدي ترسره کېږي، لکه هغه ساحه چې د پروژې لپاره تعیین شوی هغه ته رسمیت ورکول کېږي او د پروژې د دخیلو لورو منظوري او امضا ورته اخیستل کېږي. په شپږم قدم کې د پروژې د حدودو د ټاکلو په لړ کې د تغییراتو د کنټرول لپاره پروسه رامنځته کېږي. دا ځکه چې هغه مهال چې دا خبره د پروژې لپاره تعیینېږي چې پروژه به کم کارونه ترسره کوي، نو دا هم محتمله ده چې دغه مطلوب اهداف د وخت په تېرېدو سره تغییر ومومي. نو په دغې مرحله کې د دغې تغییراتو د همغږي کولو لپاره پروسې او میکانیزم تنظیمیږي. او په اووم قدم کې د پروژې د حدودو تړل دی. نو په دې مرحله کې لکه د پروژې دغه مطالعاتي ساحه تړل کېږي او نهایي کېږي.